الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. شپږم سپاره ده سورة النساء او یوصل دوش پیتم نمبر آیت دی. مخکینی آیاتونو کی د اهل کتاب بحث وشو او اغوی چې کم کفر کړو او په مریم باندې بهتان لګولیو او دوی به دا خبره کوله چې مونږ عیسی علیه السلام دا قتل کړي. نو د دې ټولو سببونو په وجه باندې مونږ په دې باندې حرام کړل هغه پاک شیزونه چې د دوی لپاره حلالو، ځکه دوی به سودونه اغستل او د خلکو مالونه دا به برنه حق دا خوړل. اوس دلته ټول اهل کتاب داسې نه دي، لکن الراسخون فی العلم، لیکن مضبوط کسان په علم کې منهم د دې اهل کتابونه لکه عبد الله بن سلام او دغه ملګری، والمؤمنون او هغه مؤمنون نه مراد مهاجرین او انصار دي صاحب د جلالین وي. یؤمنون دوی ایمان لري بما فاغ کتاب باندې انزل الیکا چې نازل کړل شوی دی تا ته پیغمبره، وما او په هغه کتابونو باندې انزل چې نازل کړل شوی دی من قبل کستانه مخکې کوم کتابونه دي په هغه باندې هم د دې ایمان دی. حالان کې دا اهل کتاب نبی علیه السلام چې نو راغلی او کله هم د دې د کافرانو سره جګړه وا دعا به کوله اے الله کم نبی آخر الزمان راضی دا هغه په وسیله باندې موږ ته فتح راکا او نصرت راکا. الله ورته فتح او نصرت دا ورکاو. خو چې کله نبی علیه السلام رالی نو دوی ضد او عناد شروع کو. د دوی چې کومه هغه علمی چرچا خلق براتل د دوی نه به تاسو نه کول هغه ختم شو. د نبی علیه السلام سره حسد چې دا شروع کو د ضد او د عناد د وجنه. وما انزل من قبلك او په کتابونو باندې چې ستانه مخکې نازل شوی دي. والمقیمین الصلاة او زه تعریف کوم د هغه کسانو چې هغه قایمه منځونو لره. والمؤتون الزکاة او دوی ورکوي زکات لره. والمؤمنون بالله او ایمان لري په الله باندې. والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې چې الله وحده لا شریک ذات دی، دا هغه سره په ذات کې او نه په صفاتو کې او نه په افعالو کې هیڅ څوک شریک داشته نه، دا ایمان وي. او په ورځ د آخرت باندې هم د ایمان وي چې زبم مرم ما ته برزخی ژوند پروت دی، د هغې نه به بیا قیامت به قایمیږي او د دې انسانانو سره به حساب کتاب دا کیږي، بیا پول صراط دی او د هغې نه وروسته یا جنت دی او جهنم دی. په دې باندې دا ایمان وي. نو اولئک دغه کسان سنؤتیهم زرد چې موږ به ورکو دوی ته اجرا عظیما اجر لوی. صاحب د ابن کثیر و اجر عظیم نه مراد جنت دی. الله به دې خلکو لا جنت ورکی. الله دې موږ ته جنت راکړي. لکن الراسخون لیکن مضبوط کسان په علم کې منهم د دوینا والمؤمنون او ایمان راولون کی یؤمنون والمؤمنون او مؤمنان یؤمنون دوی ایمان لري بما فاغا کتاب باندې انزل الیکا چې نازل کړل شوی تا
وما او په هغه کتابونو باندې انزل چې نازل کړل شوی دی من قبل کاستانه مخکي والمقیمین الصلاة او زمت بیانهم دا قائمونکم منلرا والمؤتون الزکاة او دی ورکی زکات لرا والمؤمنون او ایمان راولن کی بالله فالله باندی والیوم الاخر پورز دا آخرت باندی اولئک دا کسان سنتیهم زردا چی من بورکو دویتا اجرن عظیما اجر لوی لیکن الراسخون لیکن مضبوط کسان فی العلمی پا علم کی منهم ددوینا والمؤمنون او اغا مؤمنان یؤمنون چی دوی ایمان لری بما فاغا کتاب باندی انزل الیکا چی نازل کلل شوی تاتا وما او پا اغا کتابونو باندی انزل چی نازل کلل شوی من قبل کاستان مخی والمقیمین الصلاة او زتعریب کم زمتح بیانم اغا کسانو چی اغی قائمی من لرا والمؤتون الزکاة او اغا ورکون کی زکات لرا والمؤمنون او ایمان راولن کی بالله فالله باندی والیوم الاخر او پورز د اخرت باندی اولئک دا کسان سنتیهم زردا چی من بورکو دویتا اجرن عظیما اجر لوی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الا سمل سمور پری باندې فر د عمل کولو توفیق راکړي الله زمونږ لوی واړه ټول ګناهونه چې دغه معاف کړي الله د رحم عمل سره وکړي ول رحم کرم فضل الله باندې چې دغه وکړي خپل قهر د غضب د غصې نه مونږ محفوظ کړي الله د دنیا او آخرت دواړه خوشالیانې راکړي الله د غمونو مصیبتونو تکلیفونو نه مونږ چې محفوظ کړي الله د خپل طاعت توفیق را لراکړي الله د خپل معصیت نه مونږ چې هغه محفوظ کی الله زموږ څومره مردگان دي دا ټول کامل مغفرت چې هغه وکي الله کامل مغفرت چې هغه وکي الله څومره مسلمانان دي الله زموږ د ټول مسلمانانو کامل مغفرت چې وکي مرګ وخت موږ ټول مسلمانان د اوچتي کلمه نه لا اله الا الله